اسلامي امارت څه د باندې 2.5 کاله کې په افغانستان حاکم شوی، خو لا تر اوسه کوم هېواد په رسمیت نه یې پېژندلی. په کور دننه اسلامي امارت ګړپوړي چارواکي وایي چې د رسمیت پېژندنې لپاره هڅې روانې دي او ډېر زر ده چې نړۍ به دې ته قانع کړي افغانستان په رسمیت وپېژني. سلام ستړي مشي درنو لیدونکو، تاسې سیاسي بحثونه ګورئ. په بحث کې راسره درانه او د قدر وړ مېلمانه لکه هر یو د سیاسي چارو شنونکی عبدالخالق منګل او د پوهنتون استاد خیرالله خیرخوا مېلمانه دي. درنو مېلمنو ستړي مشئ طرف ته راشئ. منګل صاحب ته په لومړیو کې تاسو راته وایئ په افغانستان باندې د اسلامي امارت باندې 2.5 کاله کېږي په حاکم شوی، خو لا تر اوسه کوم هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ستاسو په نظر ستونزې چېرته دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنو مېلمه ته، د تلویزیون لیدونکو او کتونکو ته. زما په نظر 2 کاله کېږي چې اسلامي امارت تر اوسه یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. فکر کوم چې زیاتره ستونزې دغه وي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه یې تړلي دي. دغه ستونزه چې تر ډېره د نړیوالو سوالونو مخته راجع کېږي، په کور دننه مخته راجع کېږي، ولې اسلامي امارت کوم اقدام نه کوي تر څو د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ نو دا د اسلامي امارت په چوکاټ کې د دوی په خپل منځي د پردې دننه په خبرې دي، په دې باندې موږ عوام خلک نه پوهېږو. ډېره مننه. خیرخوا صاحب تاسې راته ووایئ، د همدا پوښتنه تاسې هم مطرح کوم، په افغانستان د اسلامي امارت باندې 2.5 کاله کېږي چې حاکم شوی، خو لا تر اوسه کوم هېواد په رسمیت نه یې پېژندلی. ستاسو په نظر ستونزې چېرته دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه د وصال تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته وایم. راځم ستاسو پوښتنې ته. ډېر لاملونه هلته شته چې نړیوال افغان حکومت په رسمیت نه پېژني، ځکه چې اول تر ټولو غټ مهمه خبره دا ده چې دوی د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې بندې کړي او همداسې هغه څه چې امریکا غواړي طالبان یې په پوره ډول نه کوي. نو دا هغه لامل دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پېژني. تاسې په خبرو کې ویل چې افغان حکومت هغه څه نه کوي چې نړیوال غواړي. نړیوال ستاسو په نظر باندې نړیوال د افغان حکومت څخه څه غواړي؟ لکه مثال په توګه امریکا غواړي چې مخکیني چارواکي بېرته د حکومت سره یو ځای شي، باید په دې کې کار وکړي او هغه څه چې امریکا غواړي خپل باید د امارت ټول دولت باید کنټرول شي. هغوی همدغسې نور شیان هم غواړي، همدغه لاملونه چې طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی دا خبره نه مني دوی. ډېره مننه چې وخت بېرته راګرځو. منګل صاحب حل لار څه ده تر څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي؟ حل لاره یې دغه ده چې اسلامي امارت ته پکار دي چې پوهنتونونه او دروازې باید د نجونو او د هلکانو په مخ پرانیزي او مکتبو ته هم اجازه ورکړي او نور بعضې مسایل دي چې هغه ډېر عادي مسایل دي، ولې چې صحیح ده یو دین او اسلام صرف افغانستان کې نه ده، په ټوله نړۍ کې ده. زیاتره اسلامي هېوادونه شته چې دومره سختګیري نشته. نو دوی ته پکار دي چې د بعضې مسایل له منځه یوسي، د نړیوالو بنا به هم له خیره ختمه شي او انشاءالله چې بیا په رسمیت وکړي. ډېره مننه. خیرخوا صاحب حل لار څه ده؟ حل لار دا ده چې باید د طالبان حکومت د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او پرانیسي. دا شاید په دې وروسته که چېرته دوی د مکتبونو دروازې خلاصوي شاید نړیوال افغانستان په رسمیت وپېژني. ډېره مننه. منګل صاحب پیغام مو لیدونکو ته وړاندې کړي. پیغام دغه ده چې اسلامي امارت باید په عوامو سره په یو اتفاق په یو اتحاد، لکه د ورونه چې مخکې وویلې، هر کار چې کوي باید د عوامو سره هره خبره شریکه کړي. ډېره مننه. خیرخوا صاحب تاسو مو پیغام وړاندې کړي. خاص کوم پیغام نه. ډېره مننه. درنو لیدونکو ته له تاسې هم نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې. الله مو مل شي.